بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن په یوې داسې موضوع بحث کول غواړم چې هغه د افغانستان لپاره د انګلند، امریکا او نورې نړۍ شوم پلانونه وو چې دوی څه غوښتل او ولې دغسې په داخلو کې غوښتل چې دوی افغانستان دغه حالات ته ورسوي. دا د یو چا مثبته لیکنه وه چې هغې نه هم ما ډېر پوینټونه راواخیستل. اول خو دا و چې هغه کس په سویډن کې مکتب ویلی و. د سویډن د 10 او 11 صنف تاریخ داسې ده چې په 5 موضوعګانو باندې راڅرخیږي. د عربي نړۍ طوفان، الکسندر و، د انګلند پاچاهي وه، اوله او دومه نړیوالې جګړې وې. خو په دې کې دا یو موضوع دلچسپ او جالبه وه چې د انګلند پاچاهي په نیمه نړۍ باندې یا په 80 سلنه افریقایي هیوادونو باندې همدغسې په بعضې عربي هیوادونو باندې و. په برټش انډیانس یې ورته ویلي. اوس چې هندوستان د په دې خاوره پاکستان خو وجود نه لره، دا خبره د 100 کالو مخکې موضوع ده. دغه په دغو ځایونو یې پاچاهي لرله. انګلند چې په هر ځای حمله کوله ډېر په اسانۍ باندې او په خلکو باندې تېرېده او مخکې به ځکه خلک به ورته تسلیمېدل. خو دوی چې کله افغانستان ته ورسېدل له مقاومت او جګړې سره مخ شول. افغانان ورسره په خالي لاس جګړه شروع کړه چې تاریخ که چا لوستی چې په تنګي کې افغانانو دوی چې کله لاندې روانو تنګي کې د پاکستانیان بخښنه غواړم کلم وغورځېد، کله چې لاندې د لاره روانو افغانانو د پاس ختلي وو تنګي کې له پاسه نه پې تیږې راوغورځولې. نو په دې طریقه باندې یې ووژل، مړه یې کړل، مردار یې کړل. په هر صورت د دوی دغه تاریخي ماتې او دغه شرموونکې ماتې چې دوی په څه کم په نیمه نړۍ باندې راج کو او دغه ځای کې افغانستان چې د نړۍ تر ټولو هغه وخت هم بیچاره او غریب هیواد و، ماتې سره مخ شول او ماتې یې وخوړله. نو دا د دوی لپاره تاریخي او شرموونکې قصه یا واقعه یا پیښه وه چې دوی ورسره مخ شول. نو نورې نړۍ هم ورو ورو سترګې داسې کېدلې چې کله په 1919 کال کې د لومړي ځل لپاره افغانستان ازادي واخیستله له انګلند نه، چې دوی ډېر کوششونه وکول چې په افغانستان باندې مسلط واوسي. نو دوی خپله ازادي هغه وخت کې واخیستله او د نورې نړۍ بیا هم سترګې سرې سولې او ورو ورو یې ازادي واخیستله، ځکه چې له افغانانو نه یې پند واخیسته چې په دې سره افغانانو ته یا پښتنو ته د خان لقب په انډیا یا پاکستان کې ورکول کېږي. هماغه انډیان هندوستانیان چې وو عبرت یې واخیسته او بیا ورو ورو یې ځان له داسې حالاتو نه خلاص کړ. دومه موضوع او دریمه موضوع دې تم راځم چې د امریکا او انګلند دوی خپلو ستراتیژیک ګټو لپاره چې دوی په ډېرو هیوادونو کې نظامي اډې لري، په ډېرو هیوادونو کې ځایونه لري او په ډېرو هیوادونو کې دوی یو د بل لپاره بعضې وخت له ګټو نه هم تېرېږي او یو بل ته ګټه رسوي تر څو دوی یو مشترکه ګټه ولري، یو ځای داسې یو پلانونه وکړي، داسې کارونه وکړي چې دوی په نړۍ کې جګړه خپره وساتي او دوی پکې خپل پرمختګ او خپله بریا همیشه وویني او خپلو هغه سیالانو سره سیالۍ کې بره واوسي تر څو د دوی دغه سیالان دوی ته یو څه ټیټ سترګې واوسي او دوی همیشه وایي چې موږ په نړۍ کې دا کارونه وکول. یا ویل دې نه د افغانستان تجزیه وه. دوی چې کله افغانستان ته راتلل نو افغانستان یې مخکې له راتګ نه ښه وځپه، ځکه کله چې روسیه راغله هغوی ته مجاهدینو ته یې پیسې ورکړلې، د پاکستان په لاس باندې وسله یې ورکړه، ټوپک یې ورکړه، وجنګېدل افغانستان ټکر ټکر مړی. کله چې مجاهدین قدرت ته ورسېدل ډایرکټ یې ورپسې طالبان جوړ کړل. طالبان چې کله ورپسې جوړ کړل نو دغه د مجاهدینو وخت کې په همسایه هیوادونو ته د مهاجرو سیلابونه روان شول. 6 میلیونه خوښه افغانان مهاجرو ګوډ او مات وړاندې کاڼه هر څه چې شول دا چې کله وسول دی ویل زړه خو یخ سوی نه، دی ویل یو څه چې پاتې هغه هم باید ووځي. دې پسې ډایرکټ طالب راخوځي که طالب هم جګړې ته شروع وکوله، ډزه ډوزه هر څه چې وکول، ملک مړی که ځان قدرت ته ورسو. کله چې ځان قدرت ته ورسو یو څو کاله پاچاهي وکړل، دې نه مخکې ورته د اسامه په نوم سړی جوړ کړی و او هغه یې بیا افغانستان ته لیږلی او په همغه پلان سره یې په انګلند په امریکا کې 2 طیارې هم ټکر کړلې. نو دوی چې کله بیرته افغانستان ته راغلل او دوی خپل چې څه لپاره راغلي وه، خو خیر ټولو ته معلوم و چې کوم پلانونه یې وه. خو د دوی یو تر ټولو غټ پلان دا هم و چې افغانستان کې دوی تاریخي ماتې خوړلې، شرموونکې ماتې خوړلې چې د اکثرو هیوادونو په تاریخ کې دا لیکل سوي دي چې انګلند دا کالوني یا دغه غټه امپراتوري چې لرله دوی اول ځل کوم ځای کې له ماتې سره مخ شول. دا د خلکو لپاره مهمه ده او دا موضوع ټول نړیوال غواړي چې پوه شي چې انګلند خو دومره قوي
برجسته او برحاله او داسې په نړۍ باندې برلاسه هیواد په کوم ځای کې د لومړي ځل لپاره ماتې وخوړله. نو دغه ماتې چې په افغانستان کې خوړلې وه د اکثرو هیوادونو په تاریخونو کې ده. نو انګلند او امریکا چې کله افغانستان ته راغلل دوی دواړه مشترکې ګټې په خپلو لارو باندې امریکا او انګلند ته وباستلې او له هغې وروسته دوی غوښتل چې لکه د فلسطین غوندې افغانستان هم د افغانستان له نقشې څخه د نړۍ نقشې څخه لرې کړي تر څو دغه تاریخي او شرموونکی تاریخ نور له دغه کتابونو نه حذف سي یا انټرنیټ نه حذف سي یا دغه ځایونو نه ووځي. ځکه دا اوس چې فلسطین ده که ته فلسطین د ګوګل په نقشه کې ولیکې نه پیدا کېږي. هغه د اسرائیلو نوم ته اړولی باوجود چې اسرائیل په 1940 کال خوشا کې جوړ شوی ده او فلسطین چې سلګونه زرګونه کاله تاریخ به لري همغه ځای کې پروت ده خو ولې فلسطین نقشې نه ویستلی ده او هغه ځای چې ولیکي اسرائیل هلته راځي. نو دوی هم دغه شوم پلان لره چې افغانستان د نړۍ له نقشې نه ورک کړي. دوی غوښتل چې دغه کله چې خپل پلان سر ته ورسو نو دوی د افغانستان نه د وتلو په حالات کې وو چې ولسمشر اشرف غني د دوی په شوم پلانونو باندې خبر و. دوی بار بار کوشش کړی و چې د افغانستان خلک دې ته مجبور کړي چې افغانستان تجزیه سي، خلک دې ته مجبور کړي چې افغانستان تجزیه سي. دوی چې کله هم افغانستان ته پیسې رالېږلې قرضې ولې ټولو سره شریکولې ټولو ته یې ورکولې. شاته ورپسې زور ورته ویل کېده چې ته دومره پیسې ورکړه ته دومره ورکړه ته دومره ورکړه تر څو خلک پرې راټول شي چې یو خبره کېږي افغانستان تجزیه سي. نیمې ازبکستان ته لاړ سي، نیمې تاجکستان ته لاړ سي، لږ ایران پورې وروتړل سي او دا نوره ډېره خوره پاکستان ته لاړه سي تر څو افغانستان تجزیه او له منځه لاړ سي. خو دا یو خوب ده چې دا خوب هیڅ کله د دوی نسي رښتیا کېدلی او دا به خدای رښتیا هم نه کړي. په هر صورت خو دوی په حکومت باندې کنټرول لره او د حکومت په سطحه باندې به تصمیمونه نیول. خو ولسمشر اشرف غني په نورو باندې څو ځله فشارونه اچولي وو چې بعضې خطونه به هم ورته راوړي چې دا امضا که او دغسې ولسمشر نه کول. کله چې ولسمشر وکته چې دا خلک اوس وځي او طالبان یې قوي کړل او دوی غواړي چې افغانستان په جګړه کې سره ونښلي لکه د کندوز جګړه د هلمند جګړه همدغسې دا نورې څو جګړې چې وځلې خطرناکې جګړې وې ډېر خلک پکې ووژل شول خلک بېکوره شول. نو دوی غوښتل چې د موږ له وتلو سره به افغانستان کې دغه جګړه زور واخلي. موږ به نړیوالو ته ووایو چې موږ تر څو هلته جګړه خو نه وه موږ راووتلو وم کته چې دوی بیرته سره جګړه شروع کړله. نو ولسمشر د دوی دغه شوم پلان چې بیا سلګونه زره یا میلیونونه افغانان د مهاجرو سیلابونه پاکستان او ایران یا اروپا یا بل هیواد ته روان سي په ډېر ارامۍ او په ډېر هوښیار فکر سره د دې مخه ونیوله او دغه کار یې ونه کوو. هیواد یې ډایرکټ تسلیم کړ. هیواد یې کوم وخت کې تسلیم کړ چې دوی تر هغې پورې هیواد کې وو په افغانستان کې وو چې نړیوالو ته ولسمشر وښیي یا نړیوال یې وګوري. تاسې چې د طالب ځپلو پسې اول نه راغلي وئ طالب موضوع پلان هم و چې دا تروریستي ډله ده او دا موږ له منځه وړو. همدغه تاسې دلته استئ چې هغوی بیرته واکمن شول. که تاسو رښتیا غوښتل چې طالب له منځه ویسئ نو ولې د طالب په حاکمیت کې بیرته تاسې له افغانستان نه تښتئ راسئ بیرته هم جګړه وکوئ که غواړئ نه. ولسمشر نه غوښتل چې افغانستان وران کړي او دی چې شوم پلانونه لرل هغه تاسو ټولو ولیدل او بالخصوص د انګلند پلان چې د افغانستان د بربادۍ او د افغانستان نوم له نقشې د ورکولو پلان و. نو هغه یې سر ته ونرسېده او هغه پلان یې کامیاب نه سو. نو د دوی دغه پلان چې لرل چې افغانستان به راتلونکي 2-3 کالو کې چې دا جګړه دوام پیدا کړي د افغان حکومت به موږ اوسې لکه جرمنیان یو متل غوندې لري وایي فنلانګ ان هند څه ورته فهونګن منظور یې دا د بخښنه غواړم دا متل مې ګډوډ څه چې د وږ لاس کې ډوډۍ نیول او لاندې وږي خلک ساتل یعنې داسې یو څه د لاس کې بره نیولي او خلکو ته وایي ویې خورئ خو د خلکو لاسونه ورته نه رسېږي. بخښنه غواړم ما نه دا متل نه خراب خو په هر صورت نو دوی غوښتل چې د افغانستان حکومت همدغسې وساتي چې ورته وایي موږ نن در سره کومک کوو موږ سبا در سره کومک کوو موږ به دا وکړو موږ به هغه وکړو خو تاسې طالبانو سره جګړه ګرمه وساتئ تر څو چې افغانان ټکر ټکر سي مړی سي افغانستان بیرته بدبخته سي او افغانستان بیخي داسې حالات ته ورسیږي چې خلک یې په تجزیه باندې خوشحاله او خلک په تقسیمېدلو باندې خوشحاله چې هر څوک پاکستان او ایران او تاجکستان او ازبکستان پورې ځانونه تړلو باندې ویاړ وکړي. نو دې حالات ته افغانستان ورسیږي او که بیا داسې وم نه سي تر څو چې ګاونډی یا بل هیواد چې خپل اقتصادي پروژې دلته پکې ویني لکه چین یا روسیه بل څه که افغانستان بیرته په پښو باندې درې یا راجوړی هم نو هغوی ته هم ډیر قیمته پرېوځي. خو ولې دا کار ونه څه هغه پلان چې د دوی په 20 کالو کې و یا هم په بخښنه غواړم په 5 یا 4 یا 3 کالو کې دوی پلان کړی چې افغانستان به دغه حالات یا دغه ځای ته رسیږي هغه خوب د دوی و 20 کالو ته نور هم مخکې لاړه. دا چې د افغانستان په حکومت باندې امریکا برلاسې وه اروپایي اتحادیه برلاسې وه هغوی کولی شول چې مثال
په خپله خوښه پکې خلک چیرته په کومه چوکیو باندې کښېنئ، کومو ځایو کې دندې وکړئ. دا تصمیمونه نیولی سول ځکه چې موږ او تاسو ته نه ښکارېدل هغه داخل د حکومت کې ولسمشر یا بل ته ښکارېدل. هغه متل ده وایي جال ویني جالوان نه ویني. زموږ چغې له بیرون نه وې، داخل نه موږ خبر نه وو چې داخل څومره فشار په حکومت و. نو شاید همدومره خوشا فشار په طالبانو هم اوسي. دا منم چې پاکستان په طالبانو کې ښه صحیح نفوذ لري، ښه پرنفوذه خلک پکې لري او ښه شاید په لوړو چوکیو هم کسان ولري. خو ولې یوه خبره دلته بله هم سته چې افغانان ټول د پاکستان تر کنټرول لاندې نه دي. دلته ډېر ځوانان هم سته، ډېر افغانان سته چې د یوازې وطن او دین لپاره راوتي دي. که مشر ورته غلط امر هم وکړي، پوهېږي چې غلط ده، نو هم له دې سیستم نه تېرېږي، هم له وظیفې نه تېرېږي، هم جګړه کوي، هم وسله اخلي، هم کس هم وژني. ځکه داسې افغانان هم موږ لرو. خو شاید د وخت او زمان سره که د طالبانو حکومت دوامداره پاتې سي او داسې دوام وکړي او ورو ورو پاکستان تر کنټرول لاندې سي، دا به په افغانستان منفي تاثیرات لري. خو په هر صورت دا فیصلې به وخت وکړي، وړاندوینې ښې نه دي نه حقه. شاید په راتلونکي یو څه وسي او موږ بل څه خبرې کړي وسي. خو دا چې اروپایي ټولنې او امریکا په د افغان حکومت باندې څومره برلاسې وه، تر دې اندازې پورې پاکستان هم اوس د افغانستان په حکومت باندې برلاسې ده. ځکه ډېر هغه ملیان چې اوس ژوندي پاتې د امریکا نه تښتېدلي وو، خیر د امریکا ورته خپله په پاکستان کې ځایونه ښودلي وو چې هغلته اوسېږي او هملته یې ورته ځای ورکړی و، پاکستان ورته ځای ورکړی و، پناه یې ورکړې وه، هغه نن په واک کې دي. دا چې راتلونکي څه کېږي خدای خبر، والله عالم. خو دا چې د انګلینډ او امریکا بالخصوص د انګلینډ چې کوم شوم پلانونه و، کوم پروګرام په مخکې لرو چې د افغانستان تجزیه ده او د افغانستان نوم له نړۍ ورکول او د نړۍ نقشې نه لرې کول و، هغه پلانونه یې که د 3-4 کاله وروسته لپاره کړي وو، هغه نو 40 کالو ته وغورځېدل. خو یوه خبره دې وي، تر څو چې یو افغان وي ژوندی به افغانستان وي، ژوندی دې وي افغانستان، ژوندی دې وي زموږ درې رنګه بیرغ. دا چې ملګرو په یو لایک او کمنټ زموږ ملاتړ وکوئ، قربانم له مینې. لاراوی در سره فالو کوئ، ملګرو دوستانو سره شریک کوئ تر څو زموږ له ویډیوګانو برخمن سي. تر بلې ویډیو د خدای په امان ښه او خوشحاله ژوند ولرئ.